امریکا د غنی او عبدالله اختلافونو له کبله افغانستان سره $1 میلیارډ مرسته کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږ کال به له افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې $1 میلیارډ کموالی راولي. دغه وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوشنبه کابل کې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد اشرف غني او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ روان سیاسي کړکېچ حل کړي. خو د دواړو مشرانو ترمنځ کوم جوړجاړی ونه شو او له همدې کبله امریکا افغانستان سره په خپلو مرستو او اړیکو له سره غور کوي. اعلامیه کې راغلی د امریکا حکومت پر دې خبره خواشینی دی چې افغان مشران د یو ټول مشروله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي. اعلامیه زیاتوي د افغان مشرانو د ناکامۍ د امریکا ګټو ته ګواښ پیښوي او له همدې کبله امریکا په لومړي ګام سره سږ کال له افغان حکومت سره خپلو مالي مرستو کې $1 میلیارډ کموالی راولي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا چمتو ده چې په 2021 کال کې دا مرستې $1 میلیارډ نورې هم کمې کړي او په نورو برخو مرستندویه کنفرانسونو کې به هم پر خپلو مالي مرستو له سور غور کوي. اعلامیه وایي امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کیږي او نه هم د هغو مشرانو ملاتړ کوي چې د دې عملیاتو امر ورکوي او نه د هغو کسانو ملاتړ کوي چې موازي حکومت خبرې کوي. د امریکا حکومت په اعلامیه کې د افغان سیاسي مشرانو کړنې نامسؤلانه بلل شوي دي او نیوکه پرې شوې ده چې طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره یې تر اوسه په ټول شموله پلاوي نه دی جوړ کړي. د اعلامیې په پای کې راغلی که افغان مشران یو داسې ټول شموله حکومت جوړ کړي چې امنیت تامینوي او د سولې د بهیر ملاتړ کولی شي نو امریکا چمتو ده چې پر خپلې نننۍ پریکړې له سره غور وکړي. موږ بیا هم ټینګار کوو چې د اوسنۍ اختلافات یوازینۍ حل لاره سیاسي هوکړه ده. موږ پوهیږو چې افغان مشرانو د افغانستان امریکا د دوه اړخیزو همکاریو د هوکړې سره سم عمل نه کوي او د افغانانو خپلمنځي خبرو لپاره د یو ټول اړخیزو ټیم جوړولو او د دواړو لورو د بندیانو خوشي کولو کې په اسانۍ راوستلو کې پاتې راغلي دي. دا هغه هڅې دي چې سیاسي هوکړې ته رسیدو او پراخ اوربند ټینګولو کې مرسته کولی شي. په داسې مهال موږ لا هم د امریکا او طالبانو د تړون د مادو او شرایطو له مخې د خپلو ځواکونو د مشروط ایستلو په چارو بوخت یو. اعلامیه زیاتوي چې امریکا د افغانستان له خلکو سره خپلې مرستې نه دروي او په همدې موخه د کرونا وایرسو پر ضد هڅو لپاره افغانستان سره $15 میلیونه مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبې په ورځ د مارچ 23 د افغانستان پلازمینې کابل ته سفر وکړ او له ولسمشر محمد اشرف غني او له پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره جلا کتنې وکړې. د نوموړي سفر له بشپړېدو سمدلاستی وروسته پر افغان خوله رسنیو داسې ګنګوسې وې چې ګواکې نوموړي د ولسمشر غني او ښاغلي عبدالله ترمنځ جوړجاړی کې پاتې راغلی او له کابله ناخوښ روان شوی دی. په افغانستان کې روان سیاسي کړکېچ د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د پایلو له اعلان راهیسې روان دی. له امریکا وړاندې روسیه او ایران هم دې وضعیت ته په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغان ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غني د تیرو ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی اعلان کړ او سند یې هم ورکړ خو عبدالله د تیرو ټاکنو پایلې د درغلیو ډکې بللې او د موازي حکومت خبره یې وکړه. هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو په افغانستان کې هر ډول موازي حکومت جوړولو هڅې د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او باید ورنه ډډه وشي.